پښتو کې مشران یو متل کوي وی میړه یې مړ که او میړه نه یې مه وجنه. مطلب یې دا دی چې سړی جسماني لحاظ سره دې مړ کو، ظلم دې وکړو، جبر دې وکړو، ټوټې ټوټې دې کړو، هغه د زندګۍ د انسانیت حصه ده. سړی به مړ کېږي، نور به پیدا کېږي. خو میړه نه کله هم د سړي مه مړه کوه. میړه نه دا ده چې کوم د مرد چې کوم ماسکولین نیچر دی، کوم چې د هغه عزت دی، په کوم شي چې هغه غیرت کوي، هغه شی ولې مه وجنه. دا خبره زه راولم ډومestic violence پسې. کوم سړي چې واده وکړي زموږ معاشره کې او په ښځو جبر کوي، ظلم کوي، ټکول کوي، د هغې والدین ته کنځلې کوي، بېلمه مې زما کور ته راشي خلکو مخامخ یې سپکوي ښځه، نو دیني او اخلاقي لحاظ سره زه خبره نه کوم، ټولو ته پته ده چې دا کار غلط دی. زه خبره راولم مستقبل دپاره چې کله ستاسو زامن وشي که نه، الله دې تاسو ته ښه توریالي بهادر او تندرسته زامن درکړي. چې کله هم زامن وشي دا یاد ساتئ، تاسو په خپله هم سړي یې، خو زامن د زوی پیلنۍ مینه چې وي که نه، د زړه نه چې کومه پخه مینه هغه د هغه مور وي. او په پښتو معاشره کې چې بیا موږ لویږو، په اسلام کې چې موږ لویږو، نو موږ ته دا ډاکټراین، دا مایند سیټ موږ ته وړوکوالي نه ښوول شوی دی چې زما خور او زما مور دا زما غیرت دی، دې باندې زه ظلم او جبر نشم برداشت کولی. که هغه زما د پلار هم وي، خو سړي نشي برداشت کولی، هلکان نشي برداشت کولی. نو د وړوکوالي نه تا ته خلک وایي چې دا ستا مور سره، دا ستا غیرت دی، ستا خور ستا غیرت دی، دې باندې به ته ننګ کې، دې باندې به ته بدل کې، دې باندې به ته توره کې، دې باندې به ته دشمني کې. هلکان تیار دي، بالکل زه به یې کوم، زما خور ده، زما مور ده. خو چې بیا لږ غټ شو، موږ شعور راشي هلکانو ته، او بیا زموږ مخامخ مشران زموږ موریانې سپکوي، زموږ خویندې میندې سپکوي، نو انټرنلی اوس ما کې یو داسې جنگ روان دی د دوه خیالاتو. پهلنی خیال وایي چې دا خو زما غیرت دی، زما مور خو زما مینه ده، د دې جړه زه څنګه کتی شم، د دې وینا زه څنګه کتی شم، د دې په مخ وینه زه څنګه کتی شم، د دې بېعزتي زه څنګه کتی شم. دویم طرف ته خیال دی چې دا خو زما پلار دی. نو دا دوه خیاله چې دي که نه، دا ډېر ماشومان دننه ایموشنلی تباه او برباد کړي ماشومان، ځکه چې هغه اوس یو اړخ ته نشي تللی. څه وکړم؟ مور بچ کړم که د پلار دغه وکړم؟ که مور زه بچ کوم، پلار به مې راپاسي ما ته وایي چې زما نه پیدا یې او ته ما ته دا خبرې کوې. او که مور نه بچ کوم، نو دننه زما میړنه چې کومه ده، کوم شي نه چې زه سړی شوی یم، په کوم شي چې زه لوی شوی یم، کومه پښتو چې ما کې ده، که ما اوچت نه کړو لاسه، زما میړنه ختمه شوه، زه په شکل باندې مرد پاتې شوم، دننني زما میسکیولینټي، زما میړنه تباه او برباده شوه.